زما عمر اوس برابر په دا راتلونکي فروري کې به زما عمر 4 کاله پوره شي. ماشاءالله 4 کاله 4 د خدای په قرآن چې اوس هم سړی راویستم چې پوست یې واړو. بالکل ما 40 کاله په 3 میاشتې کم په 3-4 میاشتې کم د ګورنمنټ نوکري د پرایمري د میډل د های د کالج کړی پر ما 3 ورځې غراجرې دی د کله د څو ورغوش 3 ورځې زه د اپشن نه 10 کاله راتلم 10 کاله دا کالج یوه ورځ لا پره پکه پاتې شم یوه ورځ. اوس هم ماته چاته زما زه غږ نه و ماته اوس پنشن 1,15,000 روپۍ راکړي. شاباش 1,15,000 600 نه شي نو څه پیدا کړو او چاته مالک په چاته څنګه مکو هغه پیسې ته داسې خیراتي نو ستا خو هم ضرورت ونه والله کمې د خدای په قرآن کې د چاته لاته کړ دا د غونډې ملا دی تر ما زه 10 واره تر دې زیات ورکو. شاباش لږ شاباش ونه 1,00,000 روپۍ ته چاته تنخواه نه ده ولاکې تنخواه او زه درته وایم ما په دا 40 کاله د الکوانې 1 منټ ولاکې ورقضا کړ. شاباش 1 منټ ډېر دی که لږ دا د نن سبا خلک دا ډیوټي سې کوي دا ډیوټي سې کوي همدل په دره یوه خوله نه ده چې کړې و نو تنخواوې هم ډېرې دي 3 یوه خوله یې ولاکه چې کړ. په دا منځکې کې دلته ماستر و دغه یې ماستر و یاره 10 کاله به د نوکري کړې په زوی جلال که یوه ورځ هم د سبق ته ویل یوه ورځ یوه ګنټه د پهلي قاعده یې ولاکه زده و د پهلي قاعده ما اوس ستا په خوله کې دې خوندی خوله مې درته و د پهلي قاعده یې ولاکه دا ګرده دغسې د یوه ماسټر شی نه دی واما ته رجسټر ولاړ شه پرایمري سکول کې رجسټر وکړه په رجسټر کې د هلکانو نومونه غلط کړي دا ګرده د خدای فضل دی که نه زه د 4-5 کال سړی یم زه د امبازاله سهار ماښام راځم بیا یو د غوږونه مې څه ده هم د دماغه څه ولکن په دا یوه ځای کې درد شي هلکه نو بازار له راسم سودا وکړم 5 ټایمه ماجت له ځم ګرده ورځ قرآن شریف هم د بلا نه چوس کړ پر الله ډېر ګران یې ونه هم پر الله ګران یم خدای مې پر ګران د چا دا 1 روپۍ پیسه د سړي نه ده راباندې دا 1 روپۍ پیسه ډېره ده که زما پر خلکو باندې شرمه اوس څه موټر سهار را به موټر کې د یوه سره کور ولاکه موټر ویل یا صرف ما دغه په دې درته ووایم چې دا خپل ژوند په دې ښه صورت تېر کړه په ښه صورت ځوان سړی په ښه صورت یې کړي هر څه چې خدای په قسمت کې لیکلي وي هغه په یوه خوا په بله خوا نه ځي هغه به ټیک ته راځي بالکل راځي لیکن هم سهال ازادی پروت هم اوس هم پروت وام چې دا یو بیشتر د دین محمدي څخه چپه ولاړ شي ولاکه پر خیر پېښ شي دا یو بیشتر تېر دی که که د دین محمدي څخه د دین ابراهیمي څخه د اسلام څخه د غلط کار وکړي که ته پر خیر پېښ شو بالکل لوی کارونه خو لوی ګناه خو ته پرېږده چې دی معمولي او چاته دې دی په بد نظر وکتل درته وبه کتل شي بېشک مطلب د خپل مور ما تا ته ویل تر ګرد تر مخ د خپل مور پلار سره ښه کوه بیا ورونه دې نور چې کوي هغه دي بالکل